که ستاسې په واتساپ کې دغه اوه اپشنه نه وي زده نو همدا اوس یې ډیلیټ کړئ ځکه دغه اپشنونه نه یوازې دا چې ډېر مهم دي بلکې ستاسې لپاره ډېر اساني هم راولي. دوستانو د هر څه نه مخکې به تاسو خپل واتساپ خلاص کړئ او پر دغه ټچ فایل باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته دغه اوه اپشنه ښکاره سي لکه څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړله. په دې کې شاید یو یا دوه ستاسې زده وي خو نن زه تاسو ته ټوله درښیم. دغه اول دانه چې دی دا ګیلري دا په دې معنی چې څه وخت تاسې غواړئ خپل د ګیلري څخه یو عکس یا ویډیو یو چاته واستوئ نو تاسو به فقط پر دغه ګیلري باندې کلیک وکړئ او کوم عکس یا ویډیو چې تاسې استوئ هغه به انتخاب کړئ او د دې لارې به واستوئ. او د دویم دانه چې دی دا کیمره څه وخت چې تاسو غواړئ یو چاته عکس واستوئ د یو ځای نو دې ته ضرورت نشته چې تاسو ولاړ شئ د موبایل کیمره خلاصه کړئ هلته عکس واخلئ او بیا وروسته واستوئ. تاسو به فقط پر دغه کیمره باندې کلیک وکړئ او ستاسو د موبایل کیمره به خلاص شي. تاسو کولی شئ ډایرکټ د دغه ځای څخه عکس واخلئ او یو چاته یې واستوئ. او دا دریم دانه چې دی دا لوکیشن دا د دې لپاره دی چې تاسو غواړئ یو چاته خپل لوکیشن ور واستوئ. مثلا تاسو خپل د دکان ادرس یو چاته ور واستوئ نو تاسو فقط پر دغه لوکیشن باندې کلیک وکړئ. دغه څخه وروسته دغه سینټ یور کرنټ لوکیشن لیکل دی پر دې باندې کلیک وکړئ او ستاسو لوکیشن به دغه کس ته واستول سي. او دا څلورم دانه چې دی کانټاکټ دا د دې لپاره دی چې تاسو غواړئ یو چاته د یو کس شمیره واستوئ نو دې ته ضرورت نشته چې تاسو خپل د موبایل نمبرونو ته ولاړ سئ هلته نمبر کاپي کړئ او بیا یې واستوئ. تاسو به فقط پر دغه کانټاکټ باندې کلیک وکړئ او ستاسو د موبایل ټول نمبرونه به راخلاص سي چې د هر کس نمبر تاسو استول غواړئ پر هغه باندې به کلیک وکړئ او واستوئ. او دغه پنځم دانه چې دی ډاکومنټس دا د دې لپاره دی چې تاسو کولی سئ د واتساپ د لارې یو چاته اسناد واستوئ یا پی ډي اف فایل واستوئ نو تاسو کولی سئ د دغه ډاکومنټ د لارې واستوئ. او دا شپږم دانه چې دی اډیو د دې لارې کولی سئ تاسو یو چاته وایس میسیج واستوئ مثلا د یو بل چا وایس میسیج بل چا تاسو ته استولی تاسو دغه اډیو د لارې استولی سئ بل چاته او یا هم د دې لارې یو موزیک واستوئ هغه د دغه اډیو د لارې کولی سئ چې واستوئ. د اووم دانه چې دی پول دا د دې لپاره دی مثلا تاسو د واتساپ یو ګروپ لرئ تاسو غواړئ په هغې کې رایګیري وکړئ یعنې رایه واچوئ د یوه یا دوه کسانو تر مابینځ رایه واچوئ یا هم د ځایو تر منځ رایه واچوئ. د مثال په ډول زه پر دې باندې کلیک کوم او زموږ د ملګرو یو ګروپ دی غواړم په هغه کې داسې د رایګیري اپشن راولم. نو مثلا د جمعې ورځ د غواړو چې میلې ته ولاړ سو نو زه دلته لیکم چې نن چیرې ځو دا چې مې کله ولیکئ د هغه څخه وروسته لاندې دلته اپشنونه تاسو ته درکوي مثلا یو دانه ورته لیکم چې سربند ته ځو او په دا دوامه خانه کې لیکم چې مثلا دهله ورته لیکم چې دهلې ته ځو د هغه څخه وروسته دا استوم نو دلته تاسو وګورئ داسې د رایې پر رقم اپشن راغلی په ګروپ کې 400 غړي هغه خپله رایه کاروي مثلا یو څوک غواړي سربند ته ولاړ سي هغه سربند ته رایه ورکوي یو څوک غواړي دهلې ته ولاړ سي هغه دهلې ته رایه ورکوي. نو دا تاسو کولی سئ خپل د ملګرو په ګروپ کې هم دغه رایه اچونه وکړئ او یا هم ستاسو د مشتریانو ګروپ یې ستاسو غواړئ خپل د کاروبار په اړه د خلکو نظرونه واخلئ نو کولی سئ دغسې د رایې یو اپشن واچوئ او خپل د مشتریانو ټولو څخه نظرونه واخلئ. دوستانو کوم ویډیو خوښ سوي ویډیو لایک کړئ د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او که پیج ته نوي راغلي یاست پیج در سره فالو کړئ. تر بیا پورې ښه وخت.